السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله په شان کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو اهم عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی چې بعضې ملګري وایي زموږ مخه بنده ده، موږ چې کوم دی کار روزګار نه میلاویږي، یا دغه رنګې بهر ملک دپاره موږ څه کوو هغه نه کېږي، یا دغه رنګې نوکرۍ دپاره اپلای کوو نه کېږي. هر قسمه مخې ته رکاوټ جوړ شوی دی او دغه رنګې قسمت خراب شوی دی. انشاءالله الله رب العزت په ستاسو دا مسله حل کړي، خو که چېرې تاسو زموږ د عمل په توجه سره وکړو. عمل داسې دی چې تاسو به د الله رب العزت په نومونو کې دا نوم یا فتاحو روزانه 3125 مرتبه 3125 مرتبه په ورځ کې برابرول دي. که هغه داسې طریقې سره سي چې د سهار لمونځ نه پس تاسو 500 پیري وایي، یا بل څه ټایم چې څونه م وویلو خو هغه به په توجه سره وایي. بیا د هغې نه پس هغه ځان سره کوي، بیا که تاسو خبرې کوئ څه کارونه کوئ بیا هغې نه پس نور ووایي هغه ځان سره جمع کوي. نو ټوله ورځ د سهار نه وله تر د ماسخوتنه پورې تاسو دا وظیفه 3125 مرتبه وایي روزانه صدن. انشاءالله په دې دوران کې به ستاسو دا مشکله الله رب العزت حل کړي او ستاسو مخه به کولاوه شي، قسمت پم برابر شي، خوشحاله بشي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.